نجیب الله شینواری speaks na د افغانستان ورلد کپ سکواډ. ها دې باندې چې خبرې وکم ډیره مخکې هندوستان سریلانکا ته ښه درس کې ماته ورکړه. موږ خو هماغه ګوره پاکستان چې کله لوبه بایلو د هماغه وخت کې ماته پریډکشن وکړه چې هندوستان به یې ګټي ښه ایزي. ځکه موږ غوښته د پاکستان او هندوستان فاینل چې صحیح فاینل شوی وای. سریلانکا چې وه دونه خاص ټیم دغه نه و زما په نظر باندې، یا خپل هوم کنډیشن کې سرپرایزز کوي، مګر محمد سراج بریلیانټ. خیر دا خو شو د هندوستان او مینوالو ته او میډ ان چاینا هندوانو ته دی مبارکي. اوس راځو د افغانستان د کرکټ سکواډ. ګوره سکواډ ورلد کپ دپاره نړیوال جام دپاره چې هر کرکټ بورډ سلیکټ کوي، یو خو هغه بعضې لکه نیپال یا دغه یو نیدرلینډ هم ګوره په خپل دغه راوتی، سپیشلي دا 10 ټیمونه دی کې چې هر ټیم راوځي هغه په ښه خپل پوره فورس سره راغلی، مطلب په خپل استعداد او ټیلنټ راغلی. نو سکواډ سلیکشن دې دپاره کیږي چې نړیوال جام وګټي. اوس تاسې او خدای ځان سره د کرکټ مینوالو هغه چې لږ دغه دویم دریم سیم کې زه چې یم چې تښتېدلي دي سکول نه که نه، نو مطلب مې دا چې په کرکټ چې لږ هم پوهېږي تاسې ځان سره فکر وکړئ د شاهدي په کپتانۍ کې تاسې دا دغه کولی شئ چې افغانستان به نړیوال جام وګټي. نړیوال جام سیمی فاینل ته به وځي، نړیوال جام کې به څو لوبې وګټي والله اعلم. یس لوبه ګټلو کې داسې دی چې د افغانستان پلیرانو کې استعداد شته. اوس ګوره دا ابراهیم زادران همداسې یو وخت کې دی، اوس ینګ دی، د اوسه پورې 20 ODIs هم نه دي کړي. همدغه وختونو کې ویرات کوهلي، بابر اعظم، جو روټ، سټیو سمیت، کین ویلیمسن دا ټول همدغسې وو، همدغسې ورو ورو تله او ټاپ پلیران شو. زمونږ همداسې رحمان الله ګربز صاحب ټیلنټډ کس دی، که په یو گیم کې سکور وکړه لکه څنګه چې تیر گیم کې خدای دې وکړي چې داسې ایکسپوز نشي لکه هغه حضرت زازی چې تیر ورلد کپ کې ایکسپوز شو، نو چې یو څو بالونه په قرار ووایي بې ځایه دغه ونه کړي، نو انشاءالله یو گیم نیم استعداد د کې هم شته چې وګټي. نیکس رحمت شاه سره دې چې هر څونه دی آوټ آف فارم شي، بریلیانټ پلیر دی د افغانستان دپاره. هر کله چې د شاټونه ګورم زما ډېر خوښېږي، پخوا راسي، مګر د سره یو مشکل دی. سینیر پلیر دومره کلونه لوبه وکړه، تا همیشه د 15 نه واخلې د 28 ورته سپیشل نمبر وایم ښه یا 14 نه والې تر 40 پورې دغو کې دی وکټ ورکوي، خپله ریکلس شاټ ووایي بس وکټ ورکي، او دا سینیر پلیران نه کوي. بس دغه یې ورسره مشکل دی، باقي چې دی هېڅ هم نشته. دا نیکسټ ون چې دی دغه دی ریاض حسن، ماشاءالله راتلونکی ښه ټیلنټ دی. ګوره سکواډ چې دی هر یو سکواډ نن رسه ځاسې په ډیټیل خبرې کوم ښه پرفیکټ سکواډ نشي جوړېدی، او نه مونږ د اسدالله خان غوندې ذمهواریان اخلو چې بس زه ذمهوار یم، زه ذمهوار یم. پاکستان خلاف ذمهوار وي 3-0 کې هغه سیریز بایلو ده، او ذمهوار صاحب چې دی سره سټیپ ډاون نسو لکه استعفا یې ورنه کړه. نوره دنیا کې څوک ذمهواري واخلي هغه استعفا ورکوي. خیر چې دی لاړ چې اوس چېرته د په ځای بل دغسې ګوره ګونګی زادران را نه شي. دا وګوره خو بیا هم ښه دی، دا دلته مې پټ غوندې ورته وړوکی اچولی دی پوه شوې، ځکه زمونږ دغه نه دا تمه نه وه په اسلامي نظام کې چې دغسې شی به راته هلته اچوي، خو اسلامي نظام هم په کرکټ په باره کې خاص میډ ان چاینا اسلامي شو پوه شوې. میډ ان چاینا اسلامي نظام چې هغه هم دغسې یو ګونګی زادران چې دی دا د انس غمکاني په دوبۍ کې چې ناست دی، دا د هغه په زور باندې راغی او هغه ته دا ډپارټمنټ ورکړی چې واڼه داڼه پکې کوئ. بس مزید نو میډ ان چاینا اسلامي نظام کې چې دی نوم به د اسلامي، خو نورو هماغه سلسلې پکې روانې، خورد برد او شینه دا به هم پکې ځي، ښه خلک پکې ماشاءالله ډېر دي، امن او امان به هم پکې وي، لکه دغسې دغه به سلسله به وي، خو هغه ستاسې به زړه پې یخ نه شي او نه به درته داسې ښکاره شي چې ولا زما دی زما نه دی، ټول به په اتفاق او اتحاد هم نشي، بس سلسله به روانې. خو بیرته راځو ریاض حسن صاحب بریلیانټ. بیا نجیب الله زادران، ګوره نجیب الله زادران داسې پلیر دی چې فینیشنګ رول کې دی. فینیشنګ رول کې چې دی دا خلک همیشه باید 5 گیمز کې تا یا یو 50 ووهي، مګر دا باقي 4 کې چې دی که یو کې چېرته 2-3-4 وکړي نو خامخا په دې نیکسټ 3 ګیمونو کې باید په 2 کې ایټلیسټ دی 30+ سکور درته وکړي، هغه هم په
12 بالونو په 15 بالونو په 14 بالونو 200 سټرایک ریس یو نیم سل یو سل او یا دغه سي نو دغه دوی رول دی چې دا رول کوي نو خدای چې نه کوي هر رول د پاره باید یو بل پلیر هم زما په نظر باندې لکه اوس رحمت شاه سره ریاض حسن شته دغه سي باید نجیب الله زادران په رول کې بل څوکي محمد نبی ایکسپیرینس کاسته زما په نظر باندې دا باید د اخیری ورلد کپ دی وروسته د استعفا ورکړي ډزن مېره د دنیا ټول ټاپ پلیران تللی دي تیر ځل یو 50 والا 4 کال بعد نو افغانستان کې شاهد الله کمال شته دی افغانستان کې نور شته نه شرف الدین اشرف نه هغه دلته هغه ورزرف کې به ورچول یا چرته خور شرف الدین اشرف نه شاهد الله کمال او نور شته دی تاریخ ستانګزای وازنه در بریلیانت لیفت ارم سپینر مو او دغه مو دوی ورک خبر دام د افغانستان دی ډیر خلک پکې ورکیږي په خوا ورکیده نن سبا په دغه کې میډ ان چاینا اسلامي نظام کې ورکیږي نیکست اکرام علي خیل خپلیر دی بعضی پلیران د سیخه هغه سره به صبر کوي لکه هندستان چې وس دغه مخکې روهیت شرما سره صبر کاوه ټاپ پلیر ته جوړ شو تاسو دغه اول سټیټس وګورئ وس سوریا کمار یادو سره په ون ډے کې صبر کوي پلیر به ته جوړیږي نو دغه سي د اکرام علي خیل او نور غوندې پلیران چې کله کله قسمت کار ورنه کې غلط پوزیشنونو نمبرونو باندې وزي ناجیزه ورسره وشي یو اننګ ورته پکاري چې مخکې لاړ شي نو گزاره ورسره پکار ځوان دي عظمت الله عمرزای صاحب چې دی باید 13 د سیال راونډر شي چې بیټینګ بالینګ د دوه یو کې باید خامخا پیچي مطلب چې کله د په بیټینګ کې ونه چلیږي نو په بالینګ کې باید و چلیږي او چې بالینګ کې نه بیټینګ کې کینی په ټیم دی بوج نه په ځان د کارو کې ځوان دی بیرته بیا راځي راشد خان ورا هر څونه چې ورپسې خبرې وکړي هر شی چې وایي از ا بیگ سٹار په افغانستان کې په کرکټ کې چې ډایمنډ هغه کوینور دغه څو هغه هندستان ملکه په دغه کې افغانستان نه چې پټ کړی خو هغه شی په افغانستان کې ډایمنډ دغه دا راشد خان دی پوه شوې د چا خبرې دا شي نه دغه نه کوي همیشه خپل خلک چې ګوري خپل ټالنت خپل استعداد داد په ژوند مو وجنې ښه هغه سپورټ کوي نیوکه کوي په دغه باندې حق نیوکه کوي چې سپورټینګ په سپورټس باندې هغه نه بار چې دی هغه شي نه مکوي ډالر دغه بچ ګټي د الله په کرم دی وروره د دنیا خلک یې ټالنت ګوري اخلي نو تا ته څه تکلیف ته خوار شي وستا په دغه کې چې په دا باید په کار د افغانستان د ټیم کیپټن وای ځکه دی چې ستا کیپټنی ستا ټول دنیا غواړي هر څو غواړي د سره انټرویو کې هر څو غواړي د افغانستان نوم ور سره پورته کیږي د افغانستان کرکټ پورته ځي مګر میډ ان چاینا اسلامي نظام کې دغه ګونګي زادران غوندې کس چې سی ای او یې کنه د جیلم خیاط د نصیب خان دا د جیلم خیاط یو بې سواده کس چې سی ای او نو بیا هم دغه سي کسان چې د شایدي غوندې کیپټن کوي چې هر ورلد کپ کې موږ زموږ استاد اساسات سره لوبي کې خو زه خیر ګورو بور سره نیکست ون دا عبدالرحمن صاحب هم داسې نور احمد بریلیانت دا ځوانان دي نور احمد ته اوس په آی پی ایل کې چانس ورکول کېږي خو دلته نه مجیب هیڅ خبرې پکې نشته فضل حق فاروقي نخرې ډېرې شروع کړي دي ټیک ټاکونه دي کې به دینه غاړې ته شروره په بالینګ د فوکس وکړه سی بالینګ کوم پچ کې چې کله موومنټ نه ته ایکسپوز شوي نو ضروري نه چې هر پچ ته هیلپفل پیدا شي د ریل بالر ټیسټ عمل ته معلومات کېږي چې کله پچ کې دغه نه یو پاتې شو نوین الحق نو نوین الحق صاحب خو تاسو کتلای دی معلومات پوه شئ زما هغه بالر لګي چې 145 150 سپیډ ولي پوه شو هغه ځکه هغه بسې دغه کېږي د نوین سپیډ سره خدای دی وکړي چې زیاتې کې ځوان دی باقي پاتې شو په ریزرو کې فرید ملک او شرف الدین اشرف او ګلبدین نو بس تاسو معلومات ته وایي چې دا شي نه پکې خو افغانستان چې هر څنګه شي زموږ وطن دی زموږ جذبات احساسات هر څه ورسره تړلي بس دا زموږ بدقسمتي ده چې هر نړیوال جام کې موږ ته په کرکټ بورډ کې دغسې پرزې په لاس راځي لکه دا ګونګی نصیب خان زادران پوه شو مخکې خو هغه مخکې نظام کې هغه فرحان کسکر یوسف زای راته اچولی و پوه شوې او اوس د دغه کې چې دی د پوه شو موږ اسلامي نظام دی نو لږ د عدل او انصاف کار به اهل کار ته ورکړل شي خو افسوس چې دلته میډ ان چاینا اسلامي نظام کې دغه شی را پیدا شو د یو بې سواده خیاط نو بیا هم هوپ په ساتو هیله به ساتو زموږ لوبغاړو کې استعداد شته په خپل استعداد به
ماتې ورکوي.